أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة 280 نمبر آیات تے. د آیات نورسته به مختلف مثالونه د انفاق د پاره ذکر کیږي. بعضی مثالونه به د شرعي انفاق د پاره وي چې کوم انسان د الله رب العالمین د رضا د پاره انفاق کوي او په شرعي طریقه باندې برابري کوي. او بعضی مثالونه به د غیر شرعي انفاق ذکر کی چې کوم انفاق کې ریا وي، ځان ښودنه وي، ځباطنې وي، دارنګه تکلیف ورکول وي. او دې مثالونه به الله رب العالمین ذکر کی. مثل الذين ينفقون اموالهم، د دې کریمه کې اول مثال ذکر کی او حاصل د مثال دا دی چې انسان یو دانه راواخلي وي کړي، هغه بوټی را زرغون کې او هغه بوټي کې وږي وي او د هر یو وږي کې 100 دانې وي، نو د یوې دانې نه 200 دانې پیدا شولې. نو دارنګې الله رب العالمین د مؤمن انفاق او دغه نیکیانې ورته زیاتوي. مثل الذین، مثال دا کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله کې کمثل حبة، په شان د حال د یوې دانې د انبتت چې را زرغون کې 7 سنابل ووږي، یو دانه وي هغه ووږي را زرغون کې، فی کل سنبلة، په هر یو وږي کې 100 حبة 100 دانې وي. نو دا ټولې 200 شوې، نو د یوې دانې نه 200 دانې را زرغون شوې. بیا چې دا 200 وکړې نو د دې نه بیا نو حساب ورته کوه، همداسې په کروڑاو باندې دانې زیاتېږي. نو دارنګه د مؤمن انفاق او د مؤمن نیکیانې هم دي. والله یضاعف لمن یشاء، والله والله تعالی یضاعف زیتی لمن یشاء د چا د پاره چې وغواړي. والله والله تعالی واسع پراخ فضل والا علیم په ذات دی. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، د دې کریمه کې وصلی الله رب العالمین شرطونه د انفاق لپاره ذکر کړي او حاصل دا دی چې ګورغه انفاق به الله تقبلي، چې هغه پسې ځباطنې نه وي، احسانونه نه وي، تکلیف ورکول نه وي. الذين كسان ينفقون چې خرچ کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله کې ثم لا يتبعون، ثم بیا لا يتبعون نور پسې کوي ما د هغه پسې انفقو چې خرچي کی منن ځباطن ولا اذن او تکلیف. داسې بنی چې یو چاته صدقه او خیرات ورکي بیا ورماندې ځباطنې کې ګوره ته خو زما خیرات خوري او دا یې وغی ولا اذن او تکلیف. دا نه چې چاته زکات ورکي، چاته صدقې ورکي او بیا د هغه نه مزدور جوړ کړي خپلو کارونو کې استعمالی، نو دا بنی بیا به الله رب العالمین ته دا صدقې قبولې وي. لهم د دوی د پاره اجرهم، اجر د دوی دی عند ربهم په نزد رب د دوی. ولا خوف او نه به ویره علیهم په دوی باندې، ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن کیږي، دوی باندې به نه ویری او نه به غمجن کیږي. وروسته آیت کریمه کې وصلی الله رب العالمین ادب ذکر کی. کله یو سائل راشي ستانه صدقه غواړي، خیرات درنه غواړي، څنګه به دفع کې؟ نو ته د خپل وسی موافق سور کا که نوی به خسته خبره ورته وکا، خسته ادب باندې هغه واپس کا او راټای ما. قول معروف وینا نیکا ومغفرة او بخنه خیر دا غوره د من صدقه، د داسې صدقین یتبعها چې ورپسې شي ازن تکلیف ورکولم، د داسې صدقین چې هغه پسې ته تکلیف ورکې هغه نه دا خسته خبره او نیکه وینا دا غوره د چې سائل په خسته طریقه باندې ته واپس کی. والله غنی حلیم، والله والله تعالی غنی بحاجت حلیم صبرناک ذات دے. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، دې کریمه کې الله رب العالمین دا ادب ذکر کی چې مؤمنانو ور خپل صدقې په ځباطونو او دارنګ په تکلیفونو باندې م بربادوي. او دارنګ مثال به ذکر کی د هغه انسان د صدقې لپاره چې ریا موجوده، هغه کې ځباطنې او دارنګ تکلیف ورکول موجود وي.
یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان هم راوړی لا تبطلوا مه بربادوئ صدقاتکم صدقې خپلې بالمن پس باتنه کولو سره والاذى او په تکلیف ورکولو سره کالذي په شان دا کس ينفقو چې خرچه کوي ماله مال خپل رئاء الناس د پاره د ځان ښودنې د خلکو د ریا د پاره مال خرچه کوي نو دنه کله قبلیږي هغه بربادیږي کنه ولا یؤمنو ایمان نه لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ آخرت په ورځ باندې ایمان نه لري ومثله كمثل صفوان عليه تراب د جمله کې اوس الله رب العالمین مثال ذکر کوي دا غ انفاق چې په کې ریا موجوده هغه کې من او اذا موجوده هغه مثال ذکر کوي او حاصل د مثال دا دی لکه څنګه چې یوځای کې یو اواره ګټه وي هغه باندې ګردونه را پریوتی وي خاوره په پریوتی وي نو یو سړی دا ګمان وکړي چې دا خو ځمکه ده نو ایسته پکې تخم واچي بله ورځ باران وشي نو هغه تخم او هر څه ویسي او دغه صفا تیږه پاتې شي د دې د وجې نه هغه بزګر او دیقان هغه په هېڅ باندې قادر نه وي چې دنه څه لاسته راوړي نو دارنګه د هغه ریاکار صدقه هم ده چې صدقه وکړي انفاق کوي خو ریا پکې وي الله رب العالمین به د هر څه برباد کړي او د صاحب د انفاق ته به هېڅ په لاس باندې نه ورځي ومثله نو مثال داغه کمثل صفوان په شان ته داغه اواري تیږي دی علیه چې په هغه باندې تراب خاوره وي فاصابه نو ورسیږي هغه توابل تیز باران ورته ورسیږي فترکه نو پرېږدي هغه لره صلدن خویه پاتې شي سپینه تخم ورڅه ویسي لا یقدرون قادر نه علی شیء په هیڅ یو څیز مما د هغه نه کسبو چې دوی کسب کړی وي دوی چې کوم تخم اچولی وي او د هغې حاصلاتو ته په تمه وي نو په دې باندې به قدرت نه وي نو دارنګه د هغه انسان صدقه هم د چې هغه کې ریا وي الله رب العالمین داسې بربادوي والله لا يهدي القوم الكافرين والله الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي هدایت نه کوي القوم الكافرين قوم کافرانو ته وروسته آیت کریمه کې اوس بل مثال الله رب العالمین ذکر کوي د هغه صدقې او د هغه انفاق دپاره چې هغه د الله رب العالمین د رضا دپاره وي او حاصل د مثال دا دی ګوره یو باغ وي او داسې پورته ځای کې وي ضربه ځمکه کې وي هغه ته که ډېر باران ورسیږي نو دوچنده میوې ورکوي که باران ورته ډېر ونه رسیږي لږ هسې شبنم ورته ورسیږي نو هم میوې ورکوي یعنی هیڅ حالات کې دا بې میوو نه پاتې کېږي خامخا میوې ورکوي نو د مؤمن صدقه هم داسې ده هیڅ وخت کې بلا فایده نه پاتې کېږي الله رب العالمین به خامخا درته اجر او بدله ورکوي ومثل الذین او مثال دا کسانو ينفقون چې خرچه کوي اموالهم مالونه خپله ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو مرضات الله د رضا د الله تعالی وتثبیتا او د پاره د مضبوطولو من انفسهم د نفسونو خپلو کمثل جنت پشان د حال د یو باغ د بربوتین چې په سربز مکوي یا اوچت زمکه باندې وي اصابها چې ورسیږي هغه توابلون ګڼ باران فآتت نور کوي او کلها میوې خپلې ضعفین دوچند میوې ورکوي چې کله ورته تیز باران ورسیږي فإن لم یصبها که چېرته ونه رسیږي هغه توابلون ګڼ باران یعنې ډېر باران ورته ونه رسیږي فطلن نو لږ باران هم هغه ته کافي دی یا شبنم د هغه دپاره کافي دی هسې معمولي څاڅکي وي نو د هغې سره هم دی میوې ورکوي نو هیڅ حالت کې دا بې ثمرې او بې میوې نه پاتې کېږي نو دارنګه د مؤمن انفاق هم دی چې په هر حالت کې الله رب العالمین هغه ته بدلې ورکوي والله بما تعملون بصیر والله الله تعالی بما تعملون پاغ سمای چې تاسې کوي بصیر لیدونکی ذات دی ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب یاتی کریمه کې الله رب العالمین بل مثال ذکر کوي دا مثال د انسان د اعمال او د انسان د خاتمه دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای حاصل او خلاصه دی مثال دا ده چې انسان دی دا هغه یو ښایسته باغ دی چې هغه کې کجوري دي انګور دي پکې نهرونه پکې بهیږي خدای بوډاوالي ته ورسیږي کمزوري حالت ته ورسیږي بچیان یې مواړي نو یو ناڅاپي د په باغ باندې یو تیز باد او ور راشي او دا ټول باغ ورته وسیږي نو دی خپله بوډاوالي ته رسېدلی دی بل باغ کرلی نه شي بچیان یې واړه دي نو دی هلاک و تباه شلو نو دارنګه انسان هم دی
کله چې اعمال کې انفاق کې لمونځ روژه او نور اعمال ولیکن آخري عمر ته ورسیږي او په دغه وخت کې ایسته یو کفري عمل تینا صادر شي او په دې حالت کې په ده باندې مرګ راشي نو دی هلاک و تباه شولو. الله رب العالمین دا مثال ذکر کوي. ایود آیا خوښوي احدکم یو ستاسې نه ان تکونه چې وي دي له د دپاره جنتون باغ من نخیل د کجورو و عناب او د انګورو نه تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه الانهارو نهرونه ولي دغه باغ نه لاندې وبهیږي له د دپاره فیها په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه میوونه هر قسمه میوې وي د دې کجورو او د انګورو نه سوا نور قسمه میوې هم پکې وي. واصابه الکبر او رسېدلی وي د ته بوډاوالی وله او د ده دپاره ذریة بچي وي ضعفاء کمزوري بچي وي فاصابها نو رسېږي هغې ته اعصار تیز باد فیه چې په هغې کې نار اور وي فاحترقت نو وسیزي دغه باغ دا باغ ورته وسیزي نو نه بیا خپله بل باغ کرلی شي ځکه ضعیف او کمزوری دی او بچیان یې واړه دي نو دی هلاک و تباه شولو. نو دارنګه انسان هم چې کله اعمال کوي او خاتمه کې د نه د کفر عمل ثابت شي نو دغه اعمال یې ټول داسې برباد شو. کذلک همدارنګه یبین الله بیانوي الله تعالی لکم الآیات تاسو ته آیاتونه خپل او مثالونه خپل تاسو ته بیانوي لعلکم دې دپاره چې تاسې تتفکرون فکر وکئ. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم د آیت کریمه کې الله رب العالمین امر کوي په انفاق باندې او دارنګه شرط به ذکر کړي دغه منفق دپاره کوم مال چې انفاق کیږي او خرچه کیږي دغه دپاره شرط ذکر کوي چې دې کې به ګور ردي او کمزور او خراب مال نه ورکوي صحیح مال به ورکوي هغه مال چې تاسې خپل اخلئ تاسې په خپل حق کې چې کوم مال اخلئ نو هغه مال تاسې م ورکوئ. یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی انفقو خرچه کوئ من طیبات د پاک ما هغه مال نه کسبتم چې ګټلی وي تاسې چې کوم پاک مال ګټلی وي او کره مال هم ګټلی وي د هغې نه خرچه کوئ. ومما او د هغه څیزونو نه اخرجنا چې راویستلي دي مونږ لکم تاسې ته من الارض د ځمکې نه چې کوم فصلونه مونږ تاسې ته راوباسو هغې نه صدقې ورکوئ یا د هغې نه عشرونه ورکوئ زکاتونه ورکوئ خو دا بیا احادیثو کې خاص اجناس دي په ټولو څیزونو کې نشته دی ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د خاصو څیزونو نه زکات ټول کړی دی او د خاصو څیزونو زکات یې ورکړی دی. ولا تیمموا قسم مه کوئ الخبیث د خراب منه د دغه مال نه تنفقونه چې خرچه کوئ تاسې چې کوم مال خرچه کوئ دی کې د ردي او خراب مال قسمه کوئ. ولستم او نه یاستې بیا اخذیه اخیستونکي هغې لره په خپل حق کې بیا هغه تاسې نه اخلئ داسې مال مه خرچه کوئ الا ان تغمزو مګر هغه وخت چې سترګې پټې کوئ تاسې فیه په هغې کې چې شمپوشي وکئ او واخلئ همداسې نه اخلئ داسې مال تاسې بل چاته مه ورکوئ. واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی غنی بې حاجته حمید ستایلی شوی ذات دی. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین د انفاق مانع ذکر کوي او هغه څه شی دی هغه شیطان دی. ډېر کله ته انسان انفاق کوي که نه صدقه کوي نو شیطان دا وسوسې ورچوي ګوره غریب بشې هلکه دا صدقې مه کوه. الشیطان شیطان یعدکم الفقر ویری تاسې الفقر د فقیرۍ نه غریبۍ او فقیرۍ نه تاسې ویری. ویأمرکم او امر کوي تاسې ته بالفحشاء په بېحیایۍ سره بېحیایۍ باندې درته امر کوي. والله یعدکم او الله تعالی وعده کوي ستاسې سره مغفرتا د بخنې منه د خپل طرف نه وفضلا او د زیاتي کولو د مال. الله رب العالمین تاسې سره وعده کوي چې مال خرچه کوي زه به درته زیاتي کوم. والله الله تعالی واسع پراخ فضل والا علیم پوهه ذات دی. یؤتی الحکمة من یشاء آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین ترغیب ورکوي د قرآن پوهې ته او ربط امدا دی چې دې شیطان د دې وسوسو او د دې اوامرو نه څنګه انسان خلاصیږي هغې دپاره قرآن ته رجوع پکار ده. یؤتی الحکمة ورکوي پوهه د قرآن من یشاء چاته چې وغواړي. ومن یؤت الحکمة ومن او څوک یؤت الحکمة چې ورکړی شو پوهه د قرآن فقد اوتیه یقینا ورکړی شو خیرا کثیرا خیر ډېر د انسان ته ډېر خیر ورکړی شو.
وما يذكر او پند او نصیحت ناخلی الا مگر اولو الالباب صفا عقل والا. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین اقسام د انفاق ذکر کی. کلا انسان انفاق کی خو لیکن په طریقه د الزام باندې په ځان باندې لازم وګڼي نو دې ته ویل کېږي نظر او منښته. او کله هغه بغیر د الزام نه وي په ځان باندې لازمه نه ګڼي نو عامه صدقه ورکوي نو دې ته ویل کېږي انفاق او صدقه ورته ویل کېږي. وما انفقتم او هغه چې خرچه کوئ تاسې من نفقة څه خرچه او نظرتم یا منښته کوئ تاسې من نظر څه منښته کول فإن الله یعلمه نو یقینا الله تعالی یعلمه پوهه دی په هغې باندې. وما للظالمین او نشته ظالمانو دپاره من انصار څوک مددګار. وروسته آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه طریقه د صدقې ذکر کی او طریقه د انفاق ذکر کی چې کولی شي په ښکاره باندې هم صدقه ورکړي کله چې هغه کې حکمت وي او په پټه باندې هم ورکولی شي. دواړو جواز لري خو لیکن په ښکاره کې به ریا هدف او مقصد نه وي. ان تبدو که چیرې ښکاره ورکوئ تاسې الصدقات صدقې فنعما نو ښه دي هي دغه صدقې ورکول په ښکاره باندې ښه دي. جواز پکې شته دی منع نه دی. بعضې علماو دا د فرضي زکات پورې خاص کړی دی چې فرضي زکات به ښکاره ورکړي او دارنګه نفلي هغې کې افضله دا ده چې پټه باندې ورکړي. او بعضې عام ذکر کړی دی کله چې نفلي کې حکمت وي او څه فایده پکې وي نو ښکاره هغه هم ورکولی شي. وان تخفوها او که چیرې پټ ورکوئ هغه وتؤتوها او ورکوئ الفقراء فقیرانو ته فهو نو دا خیر لکم غوره دي ستاسې دپاره. ویکفر عنکم او لرې کوي الله تعالی عنکم د ستاسې نه من سیئاتکم ګناهونه ستاسې. والله بما تعملون خبیر والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسې کوئ خبیرون خبردار ذات دی. وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین تسلی ورکوي انفاق کوونکو ته، خاص طور هغه انفاق کوونکي چې هغوی د دعوت په لاره کې خپل مال لګوي. ډېر کله ته داسې وشي چې خپل مال انسان ولګوي د دعوت په لاره کې او څوک ایمان را نه وړي نو هغه خفه شي. الله رب العالمین تسلی ورکوي چې ګوره د دوی هدایت د الله په لاس کې دی، دا ستاسو په اختیار کې نه دی. او تاسې چې کوم مال خرچه کوئ د دې به الله رب العالمین تاسې ته فایده او اجر او ثواب درکوي. لیس علیک نشته دی په تا باندې هداهم هدایت د دوی، یا هداهم حق ته رسول د دوی. حق ته رسول د انسان کار نه، دا د الله رب العالمین کار دی. ولکن الله او لیکن الله تعالی یهدی حق ته رسوي من یشاء هغه چا لره چې وغواړي. وما تنفقوا من خیر او هغه چې خرچه کوئ تاسې من خیر د حلال مال نه فلانفسکم نو ستاسې د فایدې دپاره دي، دې کې ستاسې فایده پرته ده. وما تنفقون او تاسې نه خرچه کوئ الا مگر ابتغاء وجه الله دپاره د لټولو د مخ د الله. وما تنفقوا او هغه چې خرچه کوئ تاسې من خیر د حلال مال نه یوفی الیکم پوره به درکړی شي، الیکم تاسې ته د هغې ثواب او د هغه اجر به پوره درکړی شي تاسې ته. وانتم لا تظلمون وانتم او په تاسې باندې لا تظلمون ظلم به نشي کېدی. للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله د آیت کریمه کې اوس هغه مصرف د انفاق ذکر کوي. انفاق به چا ته ورکې، صدقه به چا ته ورکې؟ هغه خلک چې د الله رب العالمین په لاره کې بند کړی شوي دي، فقرا دي، غریبانان دي، هغه خلک چې هغوی د سوال کولو نه ځان ساتي او داسې نور. للفقراء الذین دا صدقې للفقراء دپاره د فقیرانو دي، الذین هغه کسان احصروا چې بند کړی شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله کې، د الله په لاره کې بند کړی شوي دي، داسې خلکو ته صدقې ورکړي، مجاهدین، داعیان او داسې نور. لا یستطیعون چې طاقت نه لري دوربند سفر کولو فی الارض په ځمکه کې. یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دوی باندې الجاهل ناخبر اغنیاء د مالدارانو من التعفف د وجې د ځان ساتلو نه، د سوالونو او دارنګه د حرامو نه ځان ساتي. تعرفهم ته به پیژنې دوی لره بسیماهم په خاصو نښو د دوی. خاصې نښې د دوی دا دي چې په دې بدن کې به چې د فقر علایم ښکاره کېږي او داسې نور. لا یسألون سوال نه کوي الناس د خلکو نه الحافا په نښتلو سره چې سم کلک ورپسې شي لکه دا باید سوالګر، داسې سوالونه هم نه کوي د خلکو نه.
وما تنفقوا هغه چې خرچ کوي تاسې من خیر څه حلال مال فإن الله یقینا الله تعالی به علیم په هغه باندې پوهه ذات دی. چې کوم مال ورکوي د الله دپاره الله رب العالمین په هغه باندې ډېر ښه پوهېږي. وروسته آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین اوقات د انفاق ذکر کړي. شپه او ورځ کې سړی انفاق کولی شي، په ښکاره او پټه باندې کولی شي. الذین هغه کسان ینفقون چې خرچه کوي اموالهم مالونه خپل باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا په پټه و علانیه او په ښکاره فلهم نو د دوی دپاره اجرهم اجر د دوی دی عند ربهم په نزد رب د دوی ولا خوف او نه به یې ویره علیهم په دوی باندې ولا هم او نه به دوی یحزنون غمژن کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله